د اداري او فني مهارتونو لوړاوي دوامداره هڅې د افغانستان برېښنا شرکت روزنیز مرکز کې د اتیا تنو ګډونوالو روزنیزه دوره بشپړه شوه. د افغانستان برېښنا شرکت برېښنا رسونې خدمتونو په دوام په بېلابېلو برخو کې د خپلو کارکوونکو د ظرفیت او کاري مهارتونو لوړولو لپاره هڅې کړې. په تازه کابل کې د افغانستان برېښنا شرکت اړوند روزنیز مرکز څخه د برېښنا شبکې ساتنې پراختیا، فني مهارتونو او برېښنا سکتور ګڼو برخو کې د مسلکي وړتیاوو لوړولو په هدف د بېلابېلو ولایتي واحدونو اتیا تنه ګډونوالو روزنیزه دوره بشپړه شوه. د افغانستان برېښنا شرکت روزنیز مرکز مسؤلین وایي د دې مرکز اصلي موخه د برېښنا سکتور لپاره د متخصص او وړ کارکوونکو روزل دي څو د برېښنا خدمتونو کیفیت لوړ او ملي شبکې مدیریت او ساتنې کې لازم پرمختګونه رامنځته شي. ما در قسمت ظرفیت سازی و انکشاف مهارت‌های کارمندایی که بتونن از این سیستم‌ها به وجه احسنش استفاده بکنن، بهره برداری بکنن تا هم یک فضای مسئول به خودشان ایجاد شود و هم عمر مفیده تجهیزاتی که از کار میگیرن ادامه پیدا کنه یا ازدیاد پیدا کنه و باعث از این شود که ما بتونیم رضایت مشتریای برېښنا شرکت حاصل کنیم. ټاکل شوی چې د روان کال په دوام د افغانستان برېښنا شرکت روزنیز مرکز څخه تر 2000 تنو پورې په بېلابېلو برخو کې روزنه ترلاسه کړي. دغه روزنیز مرکز د فني او اداري زده کړو اړوند ګڼ ورکشاپونه، درسي خونې، لابراتوارونه، شبکې او ترانسفرمرونو څارنې او نورو مهارتونو لپاره اړونده لازمي اسانتیاوی لري. چیزی را که می‌آموزند در ساحه عمل به شکل استاندارد عملیات باید انجام بدن، از عملیات غیر استاندارد، عملیات غیر مسئول در شبکات توزیع یا جلوگیری کنند و هر کار را که در شبکه برق انجام میدن در مجموع به شکل استاندارد و به شکل مسئولش باشه. د روزنیز مرکز بېلابېلو پروګرامونو ګډونوال د برېښنا شبکې پیاوړي مدیریت، ستونزو حل او خدمتونو کیفیت لوړولو په برخه کې د جوړېدونکو روزنیزو پروګرامونو څخه خوښي ښیي او زیاتوي چې د ټکنالوژي بېلابېلو نویو سیسټمونو سربیره کتابتون، نوښتونو مرکز، عملي تجربو، استوګنې اسانتیاوو، لوبو میدانونو او جیم په ګډون له ګڼو اسانتیاوو څخه برخمن دي. گفتن که من تشکلی قلمان برشنا افغانستان ریاست دادن که بزلانه همه ولایت دادن برگه بزلانه ایت بتلا بزکیل بس بر مقدار نرسایی که بزلگه کوب ضرورت شبکه قلسای من برگه آلب وز بزگه ورگانه و کیسه وجا که عمل قلسای دلته هر څومره عملی ولیدلو په عملي باره باندې یعنې په هر بخش کې موږ ته ترلینګ راکړو. موږ انشاءالله په راتلونکي کې به ډېر اصلاحات په خپلو شبکو کې راولو. د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ د برېښنا سکتور کارکوونکو د ظرفیت لوړونې په برخه کې لازم فرصتونه برابر کړي څو برېښنا سکتور کې خدمتونه تر بل هر وخت پیاوړي شي او په ټوله کې د شبکې عصري کولو، څارنې او ساتنې، شفافیت او اداري مدیریت کې لازم پرمختګونه رامنځته شي.